موږ تل کوشش کوو چې له نورو نه انتقام واخلو او کوشش کوو چې نورو سره د بغض او کینې په ژبه باندې خبرې وکړو. کوشش کوو چې له خلکو نه انتقام واخلو، خو په دې باندې الله تعالی ډېر سخت خفه کیږي. د الله تعالی یو نوم غفور الرحیم دی. کوشش وکړئ په خلکو باندې رحم وکړئ، په خلکو باندې ترحم وکړئ. الله تعالی په دې کار سره ډېر زیات خوشحالیږي. داسې کسان هم په دې جهان کې شته چې الله رب العزت هغوی ته رزق هم ورکوي، هغوی ته په هغوی باندې رحم کوي، خو خلک بیا هم د الله تعالی له امور نه سرکشي کوي. د الله تعالی عظیم کتاب، د الله تعالی سپېڅلی کتاب چې الله تعالی د تر ټولو ګران دی، هغه کتاب ته یو کافر، یو ملحد ځي او هغې ته اور اچوي، هغه سوځوي، هغې ته توهین کوي، خو الله رب العزت بیا هم په هغه کس باندې رحم کوي. الله تعالی بیا هم هغه کس د خپل رحمت تر سوري لاندې پر هغه باندې د رحمت سوري کوي. مګر ځینې انسانان بیا کوشش کوي چې له نور نه انتقام واخلي. ځینې انسانانو کې بیخي بیا د رحم هغه قوه نشته. ځینې انسانانو کې بیا د انتقام قوه دومره زیاته ده چې آن تر نه خپل لیدلوری ورک شوی. هیڅکله دا فکر نه کوي چې زه به یو ځل داسې یو چا ته ورګرځم چې چا زه پیدا کړی یم. موږ چې چا پیدا کړي یو، زموږ خالق الله جل جلاله خلکو ته د رحمت زیری ورکوي، په خلکو باندې رحم کوي. خو مګرم موږ تاسې کوشش کوو یو بل نه انتقام واخلو، کوشش کوو یو بل باندې د کینې او د بغض له لارې ژبه وکاروو او له هغوی سره بغض وکړو، له هغوی سره کینه وکړو. مګرم الله رب العزت په دې شیانو ډېر سخت خفه کیږي. هیڅ وخت دا کار مه کوئ چې تاسې به د الله تعالی له رحمت څخه نه بې برخې کیږئ. ولې الله رب العزت یو نوم غفور الرحیم دی. په دې دنیا کې که کافر دی، که مشرک دی، که مسلمان دی، ټول د الله تعالی په دوی باندې رحم کړی او ټول به د الله تعالی د رحمت سوري لاندې وي. مګرم که چیرته موږ تاسې انتقام اخلو، په دې باندې الله تعالی سخت خفه کیږي. کوشش وکړئ تل لپاره له بدو تیریږئ، خلکو ته عفو وکړئ، خلکو باندې رحم وکړئ، خلکو باندې ترحم وکړئ، له ځان نه کته کسانو باندې شفقت وکړئ، له ځان نه پورته کسانو، ځان نه مشرانو کسانو ته احترام وکړئ. په دې باندې الله تعالی ډېر زیات خوشحالیږي. ستاسې د بریالیتوب او ستاسې د ثواب درجې پورته کیږي. موږ د تل لپاره وایو چې خپلو موخو ته نه رسیږو او کوشش مو همدا دی چې موږ تاسې باید د خپلو موخو لپاره تر ټولو غټه خبره دا ده چې باید موږ تاسې صادقه اوسو. صادق کسان هغه کسان دي چې ډېر زر خپلو موخو ته رسیږي. هغه موخو ته رسیدونکي خلک دغه 2 پوینټونه هم په دې موخو ته رسیدونکو کسانو کې دي. یو دا ده چې انتقام نه وي، انتقام له خلکو نه اخلي، او دوهم دا ده چې بغض او کینه نه کوي. دا 2 ډوله خلک ډېر زر خپلو موخو ته رسیږي او ډېر زر په خپلې موخې یعنې خپل هدف کراس کوي. ځکه تاسې دا فکر وکړئ چې تاسې سره یو څوک زیاتې کوي، تاسې سره یو څوک ظلم کوي، نو په دې وپوهېږه ته په هغه ته رحم وکړه، په هغه رحم وکړه، هغه ته بښنه وکړه، ځکه دا ستا په ژوند کې یو غلطي ده او هره غلطي تا تر کامیابۍ رسوي. نو تاسې کوشش وکړئ چې له خپلې غلطۍ نه سالمه استفاده وکړئ او هیڅ وخت چاته د انتقام په ژبه مه ګورئ، د انتقام په ژبه خبره مه کوئ، هیڅ چاته د انتقام په سترګه مه ګورئ. رحم په خلکو وکړئ، ترحم په خلکو وکړئ. ځکه موږ خو د ارواپوهنې یا د سایکالوژۍ له مخې هم وایو چې learn your mistake because your mistake is your college, because your mistake is your school, your mistake is your father, your mistake is your mother, your mistake is your elder brother, your mistake is your teacher. دا خبره موږ په سایکالوژۍ کې کوو. نو تاسې کوشش وکړئ چې هره غلطي چې تاسې لرئ هغه غلطۍ ته په کم نظر مه ګورئ. په هغې غلطۍ کې، په هغې مسټیکو کې ستاسې د کامیابۍ یو راز غښتلی دی، یو راز نغښتی دی. تل به تاسې د همدغې مسټیک او د همدغې غلطیو له لارې د کامیابۍ تر حده رسیږئ. او هیڅکله چاته د انتقام په نظر مه ګورئ، ځکه چې دا ستاسې په ژوند کې تر ټولو بد او اغېزناک حالات دی چې ستاسې په ژوند کې به تر ټولو بد خلک او ستاسې په ژوند کې به تر ټولو بد او تاثیرګزار وخت هغه وخت وي چې ته له خلکو نه انتقام اخلي او خلک په خلکو باندې ترحم نه کوي، په خلکو باندې رحم نه کوي. لکه موږ تاسې وایو الله از ویری مرسیفل، دا د الله تعالی یو صفات دي، ځکه چې الله رب العزت په ټولو خلکو مهربانه دی، الله رب العزت په ټولو خلکو باندې غفور الرحیم دی، ترحم کوونکی دی. نو راځي چې موږ هم په خلکو باندې رحم وکړو،
زر به خپلو موخو ته رسیږو، زر به خپلو هدفونو ته رسیږو، زر به خپلو هغه ټارګټ شوي مسایلو ته رسیږو کوم چې زموږ ستاسې د ژوند په پلان کې دي. که چېرته موږ تاسې د ژوند په هره برخه کې، د ژوند په هر یو اړخ کې موږ تاسې غلطۍ ونه لرو، موږ تاسې مسټیک ونه لرو، هیڅ وخت خپل هدف ته نشو رسېدی، خپلې هغه موخې ته نشو رسېدی. نو کله چې موږ تاسې سره څوک زیاتی کوي، دا خپله زموږ ستاسې دپاره یو مسټیک دی، دا خپله زموږ ستاسې دپاره یو غلطي ده او دا موږ تاسې تر کامیابۍ پورې رسوي. کوشش وکړئ چې چا در سره زیاتی وکړه، چا در سره ظلم وکړه، نو فکر وکړه چې تا هیڅ نه دی کتلی، تا هیڅ نه دی اوریدلی او تا هیڅ نه دی ویلی. یعنی کوشش وکړه چې په دغه حالاتو کې ځان ګونګی کا، ځان ړوند کا او داسې فکر وکړه چې ما هیڅ نه دی اوریدلی. ته به د نړۍ په سطحه تر ټولو کامیابه کس وي، ته به کامیاب ترین کس وي، ستا د ژوند هره برخه به غښتلې وي، ستا د ژوند هره برخه کې به یو خوند او ذوق پروت وي، ستا د ژوند هره برخه کې به خوشحاله وي. مګرم که ته خلکو ته د انتقام په نظر وګوري، خلکو ته د انتقام په سترګه وګوري، خلکو سره د انتقام ژبه وکارئ، هېڅکله به هغه خپل ژوند کې خوند او ذوق پیدا نه کړي. هر وخت به ستا ژوند ترنګړی وي، هر وخت به د ژوند له ننګونو سره مخ وي. نو کوشش وکړئ چې دغه حالات او دغه لوی صفت چې په تاسو کې الله رب العزت یو نوم غفور الرحیم دی، دغه صفت تاسې هم په ځان کې پیدا کړئ. ترحم وکړئ په حیواناتو، په ځناورو، له ځانه ښکته کسانو باندې هغوی باندې شفقت وکړئ، له ځانه پورته کسانو احترام وکړئ، موخو ته رسیږئ او خپلې موخې به ډېر زر کراس کوئ. که چېرته دا خبره نه وي چې تاسې learn your mistake, learn your wrong, but it's your right definition. دا اوس زموږ ستاسې دپاره تر ټولو هغه د کامیابۍ حد دی چې موږ تاسې له خپلو مسټیکو نه څه یاد نه کړو، نو ضرور به ناکامیږو او ناکامي زموږ ستاسې د ژوند د ناکامۍ راز دی. هیڅ وخت دا فکر مه کوئ چې زه به ناکامیږم. تل د کامیابۍ فکر ولره او له خلکو سره ښه ژبه وکاروه، د خلکو سره ښه راشه درشه وکاروه، په اسانۍ او په روڼ تندي باندې له هغوی سره خبرې اترې وکړه، کامیابېږې به. بیا هم د سایکالوژۍ دا خبره درته وایم چې learn your mistake. Your mistake is your teacher, your mistake is your father, your mistake is your mother, your mistake is your elder brother, your mistake is your school, your mistake is your college. You will be success in your life.